یا رسول الله قرضونه غمونه پریشان ما اخر دلته رااله بس په الله باندې ځان راټولو وزه تعالی دعا نه خایم چې دا دی ویل الله باندې ټول غمونه قرضونه خلاص د قرضونه باندې مختلفې دعاګانې راغلي ورته ویل ولنا یا رسول الله ويسلور كرتي ويا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يلا زبطانا بنين سم دغمونو بريشارينو لا بنين سم بتامل من العجز دامنا خمق الكوامما كسل دامنا سستوامما بعد خلقانش كول عمر بن الخطاب رشي انسانان وال وأعوذ بك من الجبن والبخل يلا بزد الكوامما بخل الكوامما وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربا خلق رماني مزور كوا زور وركوا او قرض باندې مزور وروا چې زلاني پروتم قرض ما باندې پروتي ځکه دا به ما پریشانې قرض نبی صلی الله علیه وسلم ډېر بخ پنيني ول بالله ځکه دې کې دروغ ویل کېږي واده خلافي به راځي بل مسله به راځي اره خبره به کېشتا اره مسله اگر کو اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال په دې تکړه باندې علماء ټک او کلام کړي دي خو ولې معنا په دې حدیث کې پرتره نور روایت کې انسان ته تبو تعالی شو کې هغه کې پیدا قوت راشي اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال دا دعا غالي ابن ابي دنيا ذکر دي بخبل موسوعات یو شارع جمع کړی دي ویا ما شنتوب کې د علم زکول د شیرګه په کاڼه کې لیکل په کاڼه کې پتی کې شړې لیکلو دي معنا مشمول لدا دعاګان یادوي ودا مې ویل رب العالمین ما قرضونه ټول خلاص کړ الله رب العزت دې صحابه کرام مطابق دې موږ تاسو له نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه